نو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې الفاتحه ته ام القرآن، سبع المثانی، الشفاء، الصلاة هم ویل کیږي. په حدیث کې راځي چې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو او هغه سره نبی صلی الله علیه وسلم سره جبرئیل علیه السلام هم ناستو. په دونه کې د جبرئیل علیه السلام د اسمان د بره د دروازې کولاوېدو आवाज واورېد. نو هغه چې فلسطرګي اوچته کړې وې کته نو ویل چې دا د اسمان هغه دروازه ده کوم چې مخکې کلم نه ده کولاو شوی. بیا د هغې نه یو فرشته راکوزه شوه. هغه رسول ته راله او ویل مبارک شئ، تاسو ته د دوه نورونه عطا شوي دي کوم چې ستاسو نه مخکې یو نبي ته نو ورکړی شوی. او جبرئیل علیه السلام هم دا خبره وکړه چې دا مخکې یو نبی ته نه دی ملاو شوی. یو سوره الفاتحه او دویم د سوره البقره اخیرنی 2 آیتونه. او دا خوشخبری ور سره هم ورکړه چې څوک به دا اولولي او په دې باندې به دعا غواړي نو داغه دعا به قبلي کی. نو دا د الله تعالی په ما تاسو باندې دومره لوی احسان دی چې الله تعالی موږ له داسې سيزونو راکړي دي چې موږ دا اولولو نو په دې باندې بس چل کیږي، د دې سره به ټولې دعاګانې قبلي کی. دا سورت د قرآن انتهایی اهم سورت دی، ډیر مبارک سورت دی. الفاتحه ما تاسو ته وې کنه دا نمونه ځان سره اولی کې ام القرآن، الشفاء، الصلاة، سبع المثانی. لکه نمونه ولیکي، نمونه خلق ولیکي. د چا چې چا سره ډیر زیات محبت وي نو اغي د اغي ډیر شي نمونه ایښي دي. لکه تاسو وګورئ واړه ماشومان چې وي او مونږ زمونږ بچي خوشي او هغه بچي زمونږ چې رو لویږي او څنګه اغي شرارتونه کوي نو اغي سره مونږ روزانه بچي له ما خو به زه خو بخپله د قشانته ومه چې زما د بچي به د یو کس په د دنیا جان نمونه کله به مرته په کم نوم आवाज کو کله به په کم نوم आवाज کو دا چې اغي لګرالوي شنو ماته به وی چې دا تا مونږ له سونو ډیر نمونه ایښي دي. نو دا نور سنی دا د محبت علامات دی. د دې صورت اهمیت او مرتبه د نورو صورتونو په مقابله کې ډیره زیاته ده، ځکه د دې د نمونه ډیر شي. دا د کتاب الله عظیم ترین صورت دی. د دې نه بغیر منځ کیږي نه، ځکه دا فرض کړی دي. ته یو کس ټول منځ وکي او فاتحه پکې اونل ولي نو دا غاړه منځ نه کیږي. هغه له پکار دي چې هغه دوباره منځ وکي. دا منځ چې دی وي دا د ملا د اډو کې حیثیت لري. د چا د بغیر چې انسان د یو کس ملا ماته شي یا ملا اډو کې مات شي نو هغه ودرېدی نشي. نو تاسو وګورئ که د منځ کې سوره فاتحه اونل وستی شي د هغې سړي د سره منځ نه قبلي. السبع المثانی ورته ولې ویلي دي چې بار بار دوهراوېدلو والا آیتونه دي. مونږ څو ځله دا لولو. تاسو ګورئ 17 خو فرض دي، 18 فرضونه دي چې مونږ په ورځ کې وایو. او بیا که د فجر 2 سنتونه هم پکې مونږ واچو نو تاسو وګورئ دا ټول جوړ شي 19 جوړ شي. نبی صلی الله علیه وسلم به دا د فجر دا 2 سنتونه چې وو نه به په سفر کې پرېښودل او نه به په حضر کې پرېښودل. لکه اکثر ما تاسو چې کله په سفر باندې چېرته لاړ شو نو مونږ خو 2 رکعته فرض کوو که نه. نو تاسو وګورئ چې په هغې کې د نبی علیه السلام نه دا مونږ ته پته لګي چې هغې په سفر کې دا 2 سنتونه چې دي د فجر دا یې نه دي پرېښي ځکه چې د دې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. او باقي سنتونه هم ډېر زیات اهم دي. ولې؟ ځکه چې د حدیث مفهوم دی چې کم کس په ورځ کې 12 سنتونه پوره کړي نو هغه ته زه لکه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې څوک په ورځ کې 12 سنتونه پوره کړي زه به هغه له په جنت کې د کور بشارت ورکوم. ټیک شو؟ اوس زمونږ د ټولو د کور جوړولو څونه ډېر شوق دی. وګورئ هره یوه ښځه چې ده د هغې دونه شوق دی چې زما د خپل یو کور وي او څنګه کور دی وي. او دا شوق نه صرف په انسانانو کې دی بلکې په مرغو په ځناورانو کې هم دی. او بیا کور هم څنګه پکار دی چې د ټولو نه ښکلی کور وي. نو دلته خو وعده کړی شوې ده چې که چا دا 12 سنتونه پوره کړه نو تاسو ته به په جنت کې کور میلاو شي. خو موږ هغې کې سستي وکړو، فرض وکړو او بیا وایي به دا ډېر شي دي، د دې نه زیات نه. او چې بیا ته تپوس وکړي چې دا سنت دی ولې ونه کړه، ولې وي په عربو کې خو څوک هم سنت نه کوي. نو دا خبره نه ده. هغې به جومات ته رالل، جومات کې به هغې
فرض وکړو خو دا سنتونه چې دي دا خلک په خپل کورونو کې کوي او که چېرې هغه نم کوي نو تاسو د دې چې او علم بنده سره نوي کنه بنده ته دا پته نه چې په دې 12 سنتونو باندې او څو سنتونو باندې مونږ ته په جنت کې کور ملاويږي نو دا دونه ګران کار دی په دې باندې خو څه دونه وخت نه لګي زیات نه زیات په 15 نه والا د 8 منټو پورې لګي 15 منټه چې څوک زر زر کوي نو وشي او چې څوک لګرورو او کې نو بس هغه په 8 منټو کې به وکي خو مونږ لا د عدد جوړولو ضرورت دی دونه وخت په نه لګي اوس الفاتحه د دې دا نوم ذکر دی چې دا فاتحه القرآن دې سره د کتاب اوپننګ شوی دی فاتحه الكتاب ورته ویل شوی دی دې سره د قرآن آغاز کیږي الحمدلله رب العالمین الحمد اوس وګورئ دلته کې حمد بیل دی او ال بیل دی په عربی ژبه کې د ال هم بیل معنا ده او دا په ډیر شي مطلبونو کې یو لکه استعماليږي د ال بیل مطلب دی یو عام شي نه خاص شي جوړ کی نکره چې دا هغه معرفه کی د خاص مطلب ورکوي لکه څنګه چې په انګریزي کې مونږ وایو د بوک او یا مونږ وایو ا بوک نو ا بوک چې دی هغه د عام کتاب د لپاره استعماليږي خو د بوک چې دی هغه د خاص کتاب د لپاره بیا د استعماليږي هم چې دی د هغې روټ دی ها میم دال او د دې مطلب دی تعریف د چا د لپاره د الله د لپاره اوس مدح میم دال ها دا تعریف دی خدا د مخلوق د لپاره وي هم چې دی هغه د الله د لپاره استعماليږي عموما خلک د بادشاهانو په تعریف کې وی قصیدې لیکي خو دواړو کې لږ شانته فرق دی هم د چا د کمال تعریف کول دي پرفیکشن چې دی هغه صرف او صرف د الله د لپاره دی او بل دا دی چې پاغي کې محبت هم وي او تعظیم هم پکې وي محبت یعنی لو او تعظیم یعنی ریسپیکټ یعنی څوک د ځان نه اوچت غنل لوی غنل په عربی ژبه کې تاسو وګورئ د یو حرف چې دی د اغیم بیل مطلب دی د چا د پاره دی دا تعریف لله الله د پاره لی چې دی دغه د پاره مطلب راځي کې لیه د پاره لکه مونږ پښتو کې وایو د پاره او اردو کې وته وایي کې لیه الله د الله د پاره اوس دا الہ لفظ چې کوم دی دا معبود ته ویل کیږي کوم چې د عبادت لایق وي الہ هغه شی ته ویل کیږي په کوم باندې چې کوم هغه شی چې کوم انسان ورته وګوري او هغه ته حیران شي یعنی مونږ الله لیدلی خو نه شو خو هغه دونه څه پیدا کړی دي چې مونږ حیران پاتې شو زمونږ عقل ورک شي مونږ وایي چې دا څنګه یو هستی دونه څه پیدا کولی شي نو زمونږ عقل ورته بالکل حیران پریشان شي نو الحمدلله خاص هم د الله د پاره دی آیا د بل چا د پاره نه دی کول پکار آیا تعریف کول منی دی فرق پکې څه دی د الله ذات پرفیکٹ دی نو د هغه تعریف هم پرفیکٹ دی الله د باقی مخلوق کې خوبیان دي اوس تاسو یو ګل ته وګورئ نو ولې تاسو به د هغې تعریف نه کوئ که اسمان ووینئ چې څونه ښکلی دی دغه شانتې یو ښکلی ماشوم ووینئ چې څونه ښکلی دی نو ولې بیا موږ د هغې ولې تعریف نشو کولی خو د مخلوق تعریف چې دی هغه د وقتي جذبې په تحت باندې وي حقیقي نه وي کله خو خلک د دروغو تعریف هم وکړي دا د بندگانو د پاره یا د نورو سیزونو د پاره د دروغو تعریف وکړي شي خو هم هغه دی په کوم کې چې پرفیکشن وي په هغې کې هیڅ قسم دروغ نه وي هغې کې هیڅ قسم مبالغه ارایي نه وي هم هغه دی په کوم کې چې بالکل دروغ نه وي هغې کې محبت او تعظیم وي او مکمل تعریف دی کوم چې د چا د یرې د وجې نه دی ځکه چې بعضې وخت انسانان د نورو انسانانو د یرې د وجې د خلکو تعریف وکړي لکه چې څنګه اوس یو بچی دی او هغه په لاس کې یو ډېر غلط شی راوچت کړی دی او تاسو ته داسې لګي چې دا به دې اوس د ځمکې له روبغی یا به ده ته د دې نه نقصان ورسي یا به ما ته نقصان راورسي نو تاسو ورته وایي ته څونه ښې او تا خو چرم داسې غلط کار نه دی کړی لکه دروغو صفتونه د هغو کوئ او ولې کوئ چې د هغه د دې شر نه بچ شي د الله تعریف داسې نه دی
هغه خو رحمان او رحیم دی، داغه پرفیکٹ تعریف دی، داغه تعظیم والا رښتون کې تعریف دی. د بل چا د پاره چې کله مونږه تعریف لفظ استعمالو نو هغه ته وی مدح، میم دال ح، په انګلیش کې وته وی پریز. اوس په حمد کې چې کومه معنا منتلکیږي، اکه تاسو په دنیا کې کومه ډکشنری ولټوي او په دنیا کې تاسو کم ټکیم د پریز داغه مطلبونه تاسو وګورئ، نو پاغي کې به تاسو ته هغه معنا چرې ملاوه نشي کوم چې په حمد کې ده. صرف د ترجمه سره وی د دې په گہرائی تاسو نشي پوهیدئ. په تعریف کولو کې مزم راځي، لکه چې څوک تاسو تعریف کوي نو تاسو په څونه خوشاليږئ، یا تاسو د چا تعریف کوي نو غبل بند په څونه خوشاليږي. نو د قران آغاز هم د دې کلمې سره او شو دونه د الله تعالی دا تعریف کول فختي، او خاص طور سره د خپل ځان لپاره دونه فختي. الحمدلله چې د الحمدلله سره د قران آغاز وکړو. کله چې انسان الحمدلله وای نو پکار دي چې زمونږ په زړه کې او زمونږ په سترګو کې د الله تعریف هم وي او دغه تعظیم هم وي. اوس د الله دا ټول تعریف ته الله د پاره وایي، ځکه چې هغه رب دی د ټولو جهانونو. رب لفظ راغی، رب د دې روټ ورډ دی را با با، ٹھیک شو، رب یا رب وی د دې مطلب دی تدریج او نشونما کول. لکه چې یو تخم دی نو هغه چې کله په یو ونه کې بدلیږي، یو تخم تاسو په ځمکه کې ورواچوئ، اول ته ورکوټي بوټي جوړ شي، بیا د هغې نه اونه جوړه شي، نو په هغې کې څومره ډېر وخت لګي. خو د رب لفظ چې کله د الله دپاره استعمالیږي نو هغې درې مطلبونه راځي. دا به تاسو ځان سره یادوئ، ځکه چې دا به بار بار دا ټکي راځي. نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، او نمبر 3 مدبر. دا د دې رب لفظي معنی ده. اوس خالق څه ته وایي؟ خالق کوئی کریټر ته، پیدا کولو والا. مالک څه ته وایي؟ څه شي اون کول، یعنی دا هغه د هغه په اختیار کې دی یا هغه په هغې باندې قابو اچولی دی. ټیک شو، دا وایي مالک ته. او مدبر وایي کوم چې پلان کوي د ټولو امورو، د ټولو کارونو پلانینګ چې څوک کوي هغه چلی هم هغه، او د هغې تدبیر هم هغه کوي. د ځمکې نه واره د اسمانه پورې چې څونه څه دي په دنیا کې، په کائنات کې، د هغې هر یو شي پلانینګ چې دی هغه الله تعالی کوي. اوس هواګانې چېرته ضرورت دی هلته لیږي، باران په کوم ځای کې څونه پکار دی څونه نه دی پکار، دا ټول پلانینګ چې دی دا څوک کوي؟ دا صرف او صرف یو الله کوي. رب صرف هغه دی. رب څه ته وایي؟ رو رو یو شي پروان چړاول، لکه رو رو یو شي د لاندې نه اوچت سر ته رسول. او بل هیڅوک زموږ رب نشي کېدی سوای د الله نه. عربی کې ښځې ته هم ربة البیت ویل کېږي، ځکه چې هغه د کور منیجر، خو د هغې الله تعالی مینجمنټ چې دی هغه پرفیکټ دی. نور په خپل وخت باندې راوباسي. مونږ خو کله په خپلو کارونو کې مخکې شو، کله پکې لیټ شو، کله وکړو کله اونکو. هر یو شی د الله تعالی چې کوم په هغه په کنټرول کې دی هغه په خپل ځای باندې بالکل ټیک روان دی. اوس مونږ ځان له یو بل د کور یا د زمونږ د هغې ځای مثال ورکوو په کوم ځای کې چې مونږ کار کوو. که یو کس بزنس کوي نو هغه کوم تاسو وګورئ نو هر وخت د هغه بزنس په پیک باندې نه روان، کله لاندې کېږي او کله بره کېږي. خو که تاسو د الله تعالی طرف ته وګورئ چې د هغه کمال ته هېڅوک نشي رسېدی. بیا فرمایي العالمین. اوس تاسو وګورئ العالم، عین لام میم د دې روټ ته علم وایي نشانې ته. عالم د دې نه اوته دی. هر هغه مخلوق کوم چې د الله وجود او د هغه د معرفت طرف ته زمونږه رهنمایي وکړي. خوا که هغه سیل دی زمونږ د جسم یو ورکوټې غونته کې سیل دی، یا نور دی، یا سپومې ده، یا ځمکه ده، یا اسمان دی، څه شی چې دی چې مونږ ته د الله یا زمونږ د خالق پہچان وکړي، یا مونږ د هغې په وجه مونږ خپل خالق ته ورسو او مونږ یې وپېژنو، نو دقې ته وایي عالم. ٹھیک شو؟
وی د دې نه د کریټر پته لګي، د خالق پته لګي. کریټر یو دی او باقی ټول کریشن دی. او عالمین چې دی د هغې سنګولر عالم دی، لکه عالمین که تاسو د هغې واحد چې دی هغه عالم دی. او د عالم روټ ما تاسو ته څو خو عین لام میم، خو دا علم نه دی، دا علم دی. علم که تاسو ته پته وي نو علم وایي جنډې ته، او جنډه ته څه دپاره وي؟ د نشاني دپاره وي. اوس که په یو ځای کې ډېر شي خلک ولاړ دي او بیا هغه خلک چې دی په ګروپونو کې ډیوایډ شو او هر ګروپ لیډر سره یوه جنډه ده په لاس کې، نو د هغې نه به ما تاسو ته څه پته لګي چې دا د دې ملک ګروپ دی، دا د دې ملک ګروپ دی، دا د دې، ځکه دا د دې د پهچان دپاره دا یوه نشاني ده. نو ځکه د عالم لفظ چې دی دا په دې وجه باندې دلته یوز شوی دی چې دا د الله تعالی چې څونه کریشن دی، الله تعالی چې څونه مخلوقات پیدا کړي دي، دا اصل کې د الله نشانیانې دي کم چې مونږ الله ته رسوي. پوه شوې په خبره باندې؟ که خیر د بیا هم نه یې پوه شوې بیا به تپوس وکړې. او د دې نه مراد ټول کریشن دی، ځکه چې دا هر څه د هغه دي او هغه هر څه روان کړي دي. د هغه رحمت د دنیا دپاره عام دی. اوس د هغه تعریف چې دی، د هغه تعریف به مونږ ولې کوو؟ ځکه چې هغه رب العالمین دی. انسان که څونه هم کریټیو شي خو د هغه کریشن ناقص دی. اوس تاسو ګورئ یو انسان که څه شی جوړی که نه، نو موجود پراته څیزونه رایوځای کي یا هغې کې یو بل کې ملاو کي یا د یو بل سره یې ټک ټوک کي، نو هغې نه یو نوی شی جوړ کي. خو داسې چرې نشي کېدی چې یو شی د سره موجود نه دی او انسان یې پیدا کړي. انسان داسې نشي کولی. انسان د موجوده څیزونو نه خو به څه شی جوړ کړي، دغه څیزونه به راغونډ کړي او الله تعالی به ورته الهام کړي، نو هغه به د دې موجوده څیزونو نه خو به څه نه څه شي جوړ کړي. یو ښځه ده، یوه جینۍ ده، هغه خلک وایي او هغه ډېر ښه کوکینګ کوي. نو که هغه کوکینګ کوي نو د کوکینګ لپاره هغه یو نوی شي خو د نوی سر نه پیدا کوي. خو پیاز دی او ټماټر دی او اوږه ده او ادرک دی او دا نور څیزونه دي او مسالې دي او دا څیزونه به بل شانتې طریقو سره رایوځای کړي، نو هغې نه به یو نوی شانتې شي جوړ کړي. داسې خو به وکړي، خو داسې چرې هم نشي کولی چې یو نوی شی د سر نه پیدا کړي. دا صفت د چا دی؟ دا صفت صرف او صرف د الله دی چې د نوی سر نه یو شی را پیدا کړي، چې یو شی د سره اگزیسټ کوي نه، هغه دپاره پیدا کول هېڅ ګران نه دي. د دې نه دا پته هم لګي چې انبیا او فرشتې هم د الله مخلوقات دي او د الله محتاج دي. د رب کېدو نه باوجود هغه نور څه دی؟ الرحمن الرحیم. الرحمن دی او الرحیم دی. که تاسو وګورئ د دې دواړو روټ ورډ چې دی راحمین دی. رحمت د الله خاص صفت دی، دې سره بیا دواړو سره لګېدلی دی او د مطلب دی خاص، یعنی د الله صفت یعنی کوالټي ده. رحمت د هغه خاص صفت دی. رحمان چې دی هغه د فعلان په وزن باندې دی. عربي ژبه کې چې څونه لفظونه د فعلان په وزن باندې راځي، نو هغه اقا حرف دی، اقا شانتي د ویلو انداز دی، نو په هغې کې ډېر زیات وسط وي، ډېر شي وي لکه. اوس الرحمن او الرحیم، رحمان کې تاسو ګورئ ډېر زیات مهربان، او الرحیم په دواړو کې د رحمت مطلب دی، خو لږ شانتي فرق دی پکې. الرحمن کې وسط، کثرت، ډکېدل، د یو څیز ډېر زیات کېدل، دا په رحمان کې مونږ ته پیدا کېږي، ملاویږي مونږ ته. یو کس ډېر زیات غوسه یي که نه، نو هغه ته وایي دا غضبان دی. غضبان، غین ضاد با الف نون، غضبان، لکه وی دا ډېر زیات غوسه دی. نو که تاسو ګورئ غضبان چې دی دا هم د فعلان په وزن باندې دی. بیا دغه شان عطشان، عطشان چې دی ډېر زیات تږي ته وایي، او جوعان ډېر زیات اوږي ته وایي. نو فعلان چې دی هغې کې زیاتي او ډېر زیات ډکېدل، لکه چې ډېر زیات ډک وي او ډېر زیات کثرت یې پکې، نو ځکه دا لفظ استعمالیږي فعلان. دا خو لا ډېر وختي دي چې زه تاسو ته دا دغه ښیم، دا د ګرامر وزنونه دي،
خو خدای چې دا وګونم لګ دې ټکو سره مانوس شي چې تاسو ته پته ای چې دا فعلان هم یو ټکی دی او په دې کې د کثرت او د زیاتوالي معنی ملاویږي. د الله رحمتونه عام دي، یو عام دی او یو خاص دی. عام خو په هر چا باندې خور دی، که هغه انسان دی، که پیریان دی، که هغه حیوانان دی، که ځنګلي ځناوران دي. تاسو ګورئ یو ځنګلي ځناور به سم لیونی به خپل بچی چې پیدا شي نو بچی څنګه بچ کوي او د هغه څونه خیال ساتي. نو دام د الله د دې رحمت په وجه باندې چې ځنګلي ځناور خپل بچی سره مینه کوي. بل دا چې خوا که مسلمان دی، که کافر دی، که منافق دی، که مشرک دی، که څوک هم دی، هغه د پاره د الله دا رحمت چې دی په هغه باندې خور دی. او هغه رب کوم چې د عالمینو رب دی، کوم چې په غلطۍ باندې هغه وخت سزا نه ورکوي. او دا مطلب هم نه دی چې هغه سزا ورکولی نشي، هغه بالکل په سزا ورکولو باندې قادر دی، خو چونکې هغه رحمان دی نو په دې وجه هغه خلکو له په نافرمانیانو باندې سزا نه ورکوي. په خلکو کې چا سره چې تاسو ګورئ انسانانو کې چې چا سره اتھارټي راشي، لږ طاقت ولا لاس لراشي نو هغې ظلم کول شروع کړي، خلک منمانیانې کوي. د دې ټولو هم یو لیمټ او یو حد دی. د الله خلاف څومره خلک دي، خو د هغې نه باوجود هم هغه خلکو ته اسم نه دی. اوس یو بل قسم دی او هغه دی خاص رحمت. یو خو شو عام رحمت او اوس ته خاص رحمت په باره کې واورئ چې الرحیم چې دی بار بار او مسلسل رحمت کول او همیشه رحمت کول. او دا صرف د الله فرمانبردارو ته ملاویږي. د الله د رحمت سل حصې دي، دا د حدیث مفهوم دی. صرف یوه حصه د دنیا د پاره ده او 99 حصې چې دی هغه د آخرت کې د قیامت د ورځې د پاره دي. دا 99 چې دی دا صرف د فرمانبردارو د پاره دي. باوجود د غلطیانو به الله تعالی غي معاف کی او په جنت کې به داخل کی. نو دې سره د انسان د زړه دومره لوي شي چې یا الله شکر دې چې د دې آخرت دا فیصله تا په خپل لاس کې اخی ده. که چېرې ما تاسو چا انسانانو ته حواله کړی وي او ویلې وي چې شابه د دین یو کس پم جنت ته نو تللی، ټولو خلکو به یو بل په دوزخ کې غورځولي چې څونه موږ خلک یو بل ته بنیته یو. نو دلته نه موږ ته د دې دونه خبرې نه موږ ته څلور خبرې را ورسېدې. نمبر 1 رحمت ته الله صفت دی. نمبر 2 د رحمت 2 قسمونه دي، رحمت عام او رحمت خاص. نمبر 3 د رحمت سل حصې دي، یو د دنیا د پاره او 99 د آخرت د پاره. او نمبر 4 څه دی؟ دا رحمت په دنیا کې د ټولو د پاره عام دی، خو په قیامت په ورځ باندې به د ایمان راوړونکو د پاره خاص وي. نو الرحیم څه شو؟ مسلسل رحمت پکې د ایمان والو د پاره. نو د الله تعریف مونږ ولې کوو؟ ځکه چې هغه رحمان او رحیم دی. او رحیم لفظ د فعیل په وزن باندې دی. مونږ وختي رحمان د پاره کم وزن وې فعلان، او د رحیم د پاره کم لفظ دی فعیل. اوس فعیل که تاسو وګورئ نو تاسو به چې وزن څه ته وایي. تاسو چېرته شاعري کړې ده؟ شاعري چې خلک کوي نو تاسو وګورئ په اخره کې چې کوم ټکي راځي هغه یو شانتي وي. دغه شانتي که تاسو وګورئ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تاسو وګورئ کنه په دې کې څنګه ده کافیه چې دا اخرنی لفظ چې کوم دی هغه ټول یو شان را روان دی. نو دې ته وزن ویل کیږي. دغه شانتي په دې وزن باندې د فعیل په وزن باندې کریم، عظیم، حکیم، عزیز، لطیف دا ټول په دې باندې راځي. نو تاسو دا وګورئ چې کله دا وزن مونږ وایو نو هغې کې څه خبره ده. څونه چې صفات ته الله دي هغه به ټول په دې باندې دي. کله چې په دې وزن باندې یو شی راشي نو د هغې کې د تسلسل معنی ملاویږي. همیشه د الله صفت چې دی هغه کریم دی. همیشه لکه څنګه چې د الله صفت کریم دی، کرم کولو والا، یعنی دا یو ځل هغه کرم نه کوي بلکې بار بار کوي. داسې نه ده چې یو ځل یې وکړو بس بیا یې هیر کړه، نه، دې کې تسلسل دی. یو شیز کې همیشګي کېدل ښه خبره ده که نه ده؟ بعضې انسانانو کې څه صفات وي، څه کوالټیز وي، څه کوالټیز هغې په کې وقتي طور باندې وي،
پاغي کې تسلسل یا کنټینیوټي نه وي. کله خو د نرمۍ سره خبره وکي بیا لږ ساعت پس نه فرعون جوړ شي. کله ښه کار وکي او کله ښه کار ونه کړي. یو ورځ ښه خوراک وکي په بله ورځ ډوښه ونه خوري. نو مطلب دا چې په انسان کې هیڅ قسم همیشګي او تسلسل نشته، هیڅ قسم کنسسټنسي په هغه کې نشته. هغې نقصان څه وي؟ دا یو عیب دی، دا په بندګانو کې دی، دا په الله کې نشته. الله تعالی د ټولو عیبونو نه پاک دی. مستقل مزاج څه ته وایي؟ څه خلک چې وي هغه مستقل مزاج وي، یعنی چې کار شروع کی نو بیا تر اخره پورې رسي. او څونه چې په دنیا کې کامیاب خلک دي په هغې کې دا کوالټي ضرور موندلې کېږي. لږ لږ کوي خو مسلسل کوي. د دې برعکس ناکامو خلکو صفت څه وي؟ لکه هغه د ریس والا کیسې تاسو اورېدلې ده په وړوکوالي باندې، کله سپایي کې هغه یو شمشتی وي یو پکې خرګوش وي. نو شمشتی چې وي هغه ورو ورو روانوي خو مسلسل روانوي، او خرګوش چې دی هغه یو څو ټوپونه ووهي او بس بیا اوده شي. کامیابي چاته میلاو شوه؟ اکې شمشتی ته میلاو شوه. په دې کې زما تاسو د پاره ډېر لوی سبق دی. لکه څنګه چې موږ قرآن پاک اوس شروع کړو، نو دا نه چې یو دوه ورځې جذبې سره روچت کو خو بیا هم پرېښوده. لږ لږ کول دي خو پوره کول دي. دا دی د رحیم وضاحت. نو رحیم کې څه دی؟ تسلسل دی د اخر وخته پورې. لومبنی صفت د الله څه دی؟ چې هغه رب دی. دویم صفت څه دی؟ الرحمن دی. دریم صفت څه دی؟ الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نننی زمونږ کلاس چې دی هغه آیت نمبر 3 to 7 دی، سوره الفاتحه. مونږ پرون 2 آیتونه ویلو او زه امید لرم چې تاسو باغه تقریبا ډیر ښه پوه شوي. نن به موږ آیت نمبر 3 نه سٹارټ کوو، سوره الفاتحه. مالک یوم الدین، مالک ته د بدلی د ورځې. مالک، ملک، ملک دا پیجندلی شوي لفظونه دي. سبع قرات لفظ بتاسو اوریدلی وي. سبع قرات کې مالک یوم الدین لوستل شوی دی. ام غلط نه دی، خو هغه یو بل سټایل دی د قرآن پاک تلوستو. دا صفت دی د الله، مگر لږ شانته فرق دی پکې. مالک چې دی د هغې روټ دی میم لام کاف، او ملک یعنی کنټری، حکومت تپاره راځي. خلافت او د ملوکیت تپاره چې کوم الفاظ راځي. ملک یملکو، ملک یملکو چې دی د هغې مطلب دی په یو شیز باندې قابو ساتل. کوم چې بادشاه وي بعض وخت هغه قابو وي په یو شیز باندې، او بعض وخت یې نه وي. او کوم چې مالک وي نو هغه پوره اختیار هم لري او اتھارټي هم لري، کامل او مکمل طور باندې هغه اختیار وي. خو ملک چې دی هغه اونرشپ خو وي خو اختیاري نه وي. نو تاسو د دې دواړو په فرق باندې به ان شاء الله پوه شئ. خیر دې که نه یې پوه شئ بیا هم تاسو تپوس کولی شئ. خو زه به درته بیا ووایم چې مالک چې دی هغې کې اونرشپ وي، لکه یو شی د هغه وي خو اختیار ضروري نه دی چې په هغې کې وي. او مالک چې دی هغې کې اونرشپ او اتھارټي یعنی هغه څیز د هغه دی او بیا هغې باندې اختیار چې کوم دی هغه مالک ته دواړه حاصل دي. فرق څه دی؟ یو کس دی د یو کور مالک دی، نو هغه د هغه کور مالک هم دی، لکه هغه د هغه دیم او اختیار هم ورباندې دی. خو ملک چې دی هغه صرف هغه اون کوي خو اختیار یې نشته. ډېر شي ملکونه داسې دي په کوم کې چې د ډیموکراسي نه علاوه کنګ یا کوین وي. نو آیا کوین څه مالکه خو نه، ام ملکۍ مالکه نه، هر شیز باندې د هغې اختیار نه، حالانکه د هغې سپریم پوزیشن دی. خو الله سبحانه وتعالی دپاره چې کله دا لفظ ویل کېږي نو هغه د هر یو شي مالک دی.
الله د پاره مالک او ملک دواړه به لیکي. دلته د دنیا د ملکیت خبره نه کیږي، دلته د مالک یوم الدین خبره کیږي. د دین نه مراد د قیامت ورځ ده. یوم وی ورځ ته، او په عربی کې ورځ کله شروع کیږي؟ کله چې سپومه ولیدل شي. د یو ورځ د ماښام نه د بل ورځ د ماښام پورې، یعنی د یو ورځ د مغرب نه د بل ورځ د مغرب پورې کله چې انسان روزه ساتي یا د اختر میاشت وویني، عام طور باندې د خلکو ورځ کله شروع کیږي؟ کله چې نور راوځي. دلته کې دا لفظ چې راغلی دی الدین، دا نه یدینو نه دی، او د دې مطلب دی بدله ورکول. دین یو لفظ به تاسو مخکې په قرآن کې را روان دی. دین دا ستوي، دین ستوي، دین وی قرض ده، او قرض واپس کول ضروری وي. دین چې دی د یو عمل جزا یا بدله ورکول دی، سزا ورکول دی. او د دین لفظ چې دی جزا یا عمل د دواړو د پاره استعمالیږي. دین اسلام د عمل نوم دی، د یو سکار کول نوم چې دی هغه مسلمان دی. او مسلمان کزان ته مسلمان وای نو هغه به اسی نه کینی، هغه به سکای نو هغه به ال مسلمانی. عربی جبه کې دیتا لغت الازداد وی. لکه دی لفظ کې دنه د اپوزیټ مینینګ عموم راځي. لکه اوس یو لفظ شرا، شرا چې دی هغه د اغشتو او د خرڅولو د دواړو د پاره دا لفظ راځي. دا برازي مخکې په قران پاک ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کنه لکه دغه شانته نو دا د اغشتو او د واپس د غشتو د خرڅولو په دواړو مطلبونو کې راځي. دغه شان ظنون، ظن چې وته مونږ وایو ګمان، نو دا د ګمان او د یقین د دواړو د پاره دا لفظ استعمالیږي. او تاسو ته څنګه پته لګي کله چې تاسو کانټیکست اولولې، نو تاسو ته پته ولګي چې دی وخت کې د دې ځن مطلب ګمان دی او یقین دی. عربی ژبه کې ډیر وسط دی. نو د دین لفظ د عمل او د جزا د دواړو د پاره راځي. مالک یوم الدین، کومه د بدلی ورځ؟ قیامت. قیامت د بدلی ورځ ده. د دې مطلب دا دی چې دا عمل ورځ نه ده. هغه ورځ به خلک جړاګانې کوي، ځانونه بټکوي او وای بچی یا الله یو ځل مونږه واپس ولېګا. اوس مونږه پوي شو، نو او به ویل شي چې تاسو اوس واپس اډوتلی نشئ. هر شیخ خپل بچو سره شیر کوي د پاره د دې چې دا خبره دای په مازغو کې پاتې شي چې وخت ډیر قیمتي دی. الته به صرف بدله ملاویږي، الته کولو لس نشتا. سچ کول دی هغه نن کول دی، سبا له خو به تشه بدله ملاویږي. نو د یوم الدین نه مراد څه شو؟ د قیامت او د بدلی ورځ. صرف هغه مالک ته، بل هیڅوک هم مالک نشي کېدی. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. دا د سوره المؤمن آیت نمبر 15 نه 17 پورې ما تاسو مخکې تلاوت وکړو چې د قیامت په ورځ به هیڅ هم پټ نه وي او به ویل شي چې نن بادشاہت د چا دی؟ جواب براشي چې صرف د الله د پاره، کوم چې یو دی او زبردست دی. په نن ورځ به بدله ورکړي کېږي هر نفس ته څه چې هغه کړي دي. نن به په هیچا باندې ظلم نه کېږي او الله ډېر زر اغشتلو واله دی حساب. په حدیث کې راځي چې د دنیا د ورځې د ماسپښین د وخته پورې به د ټولو خلکو حساب وشي، یعنی دومره تیزی سره به حساب کېږي. نن سبا تاسو وګورئ چې زمونږ څونه تیزترینې کمپیوټرې دي او څونه د تیزی سره هغې حساب کوي. د قیامت په ورځ به د هر چا د یوې خبرې کیلکولیشن، یعنی د هغې حساب به وشي. هر یو شی به شمیرلی شوي وي. څونه منځونه دي کړي دي، څونه دروغ دی ویلي دي، څونه دوکې د خلکو له ورکړي دي، څونه ښېګړې د خلکو سره کړي دي وغیره وغیره. په حساب کې به 50,000 کاله نه لګي، خو به زر وشي. دا خو به په انتظار کې تیریږي. یقینو کې چې دا ځای ما ووی که نه، زه خو په خپل هم ډېره زیاته پریشانه کړم چې یا الله تاسو به هغه حدیث کې دي چې اورېدلي کوم په باره کې چې راځي چې ټول خلک به دونه تنګ شي د دې ډېر اوږد انتظار نه چې یو پیغمبر له به ځي او مینتونه به ورته کوي چې مونږ الله ته مینت وکړه او الله ته سوال وکړه چې دا حساب دې شروع کړي، مونږ دې په دوزخ کې واچوي، خدای حساب دې شروع کړي. ځکه خلک به د انتظار نه دونه تنګ شي. انتظار به ولې سختي؟ ځکه چې د قیامت ورځ ډېره زیاته سخته ورځ ده. نو دا هېروی مه.
اخو مالک ته چا د پاره چې څنګه غواړي معاملې کوي، باقی ټول مملوک دي. مونږ له داغه نه خو امید ساتل پکار دی. د څه خلکو حساب به الله په پرده کې واخلي او او به وی ورته چې په دنیا کې ما ته پټ کړی وی کنه، هغه وخت به داغه بخشش وشي او هغه به پټ کړی شي، ځکه چې ارسه د الله په لاس کې دی. د دې لپاره هغه الله سره دوستی کول پکار دی. په تنهایی کې په یوازیتوب کې پکار دی چې موږ غ سره خبرې کوو. چا سره چې محبت وي نو غ سره په یوازیتوب کې خبرې کول خوند کوي. په منځ کې مزړه ولګي، یوازې پاتې کېدل هغه خوند ورکوي. د دې لپاره دعا کول پکار دی چې یا الله د نورو خلکو په وړاندې زما پرده وساته. او دا هغه خلک وي کوم چې په دنیا کې د نورو خلکو په عیبونو باندې پردې ساتي. مطلب دا دی چې کوم خلک په دنیا کې په خلکو باندې پردې اچي، نو قیامت په ورځ به وي هغې نه پردې را چاپېره شي د هغې کس نه، او هغه نه به د پردې په دننه حساب واخیستی شي. نو نور چاته به هیڅ پته ونه لګي چې دې کس چې دی، او بیا به هغه بخښلی شي، ځکه چې دا یو ډېر لوی کوالټي ده چې څوک په چا باندې پرده واچي. مونږ له هغه اخلاق او هغه عادتونه خپلول پکار دي کوم چې د الله خوښ دي. الله دې زمونږ دا ګندګي زمونږ نه راغونډه کړي او الله دې مونږ وبخښي. آمین یا رب العالمین. ټول بندیان به په هغه ورځ پیال بخپي او بربند اوچتولی کېږي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې آیا موږ خلکو له شرم ناراضي؟ نو نبی علیہ السلام ته او فرمایل اے عائشہ اچ چاته به د بل چا طرف ته د کتو هوش نوي، دا د حشر میدان دی. سوچو کې چې په هغه ورځ باندې به الله سره واستوي، انسانانو سره به نوي، استاد شو، شاګرد شو، فقیر شو، بادشاہ شو، ټول به په یو قطار کې بربند ولاړي. دلته کې زموږ تاسو دا ډسکریمینیشن چې دی دا زمونږ په دې جامو او زمونږ په دې کالو او زمونږ په دې ارس سيزونو باندې دی، په کم مادي سيزونه چې دي هغه ورځ به ټول بربند ولاړي. اچا ته به هیڅ پته نه لګي چې کم کس ته کم سټیټس سره تعلق لري. ښه عمل والو او تقوا والو له به عزت ورکړي کېږي، د نور په ممبرونو باندې به وي. د دې آیت نه دا پته لګي چې د قیامت ورځ حساب برحق دی. په هغه ورځ به بدله ورکړي کېږي څه چې هغې نن کوي، ځکه چې الله مونږه بیکاره نه یو پیدا کړی. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي سوره المؤمنون کې افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا تاسو دا ګڼلی دي چې مونږ تاسو بیکاره پیدا کړی او تاسو له زمونږ طرف ته واپس کېدل هی نه دي؟ داسې به چرېم نه کېږي. مونږ چې هر وخت وایو انا لله و انا الیه راجعون، الله اسمان او ځمکه بیکاره نه دي جوړ کړي، د هر یو شی او مقصد دی. سوره القیامه کې الله تعالی فرمایي ایحسب الانسان ان یترک سدى، آیا انسان دا غني چې هغه بیکاره پرې خودل شوی دی، داغه به حساب نه غشتل کیږي. سوره الانشقاق آیت 6 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اے انسان تر ورو د خپل رب طرف ته روانې، هر قدم کم طرف ته روانې د الله طرف ته، د څه دپاره؟ فملاقیه. نو ته هغه سره ملاقات کې کولو له روانې، یعنې ستا هغه سره ملاقات کېدو واله دی. څه خلک خو چې ملاقات وکړي نو خوشحاله بشي، او څه خلک چې ملاقات وکړي نو شرمنده بشي. الله به ورته وایي چې آیا ما تاله دونه وخت نو درکړی؟ آیا تا سره دونه وخت نو چې تا زما د ملاقات لپاره تیاری کړې وي؟ نو هغه وخت به بیا د انسان سهلی انسان د خپل ځان نه لږ تپوس وکړي چې هغه وخت کې کاش بیا مونږ کوو، او بیا مونږ وایي چې کاش چې ما د خپل وخت نه وي ضایع کړی، کاش چې ما دا نه وي کړی، کاش چې ما هغه نه وي کړی. د هغه وخت د کاش کولو نه بهتره نه ده چې په دې دنیا کې مونږ ځان له سمنډه تړه ووخو. مونږ خو هغه بد نصیبه خلک یو چې مونږ سره خو د قرآن په شانتې لویه خزانه پرته ده، خو مونږ ته دا پته نشته چې په دې خزانه کې دننه الله تعالی مونږ له رالیږلي څه دي. اوس که ما او تاسو له الله تعالی دا موقع راکړه او مونږ الله دې خپل کلام ته کېنولو، نو په زړه کې دننه ځان سره یو پوخ عهد وکړي چې انشاءالله تر مرګه پورې به زه اوس تا قرآن نه پرېږدم،
ځکه چې دا موقع الله تعالی بار بار خلکو له نه ورکوي، چې یو ځل یو موقع درکړي هغې نه پوره فایده اوچتول پکار دی. آیت نمبر 4 ته وګورئ، الله تعالی فرمایي ایاک نعبدو. اوس ایاک نعبدو کې ایاک تاسو وګورئ دا دوه لفظونه دي، ایا او کا. ایا مطلب دی صرف ستا، only yours چې موږ په انګلیش کې ورته وایو، او کا دی ستا. نو ایاک صرف ستا، نعبدو موږ عبادت کوو، و ایاک او صرف ستانه نستعین موږ مدد غواړو. اوس دلته کې دا نعبدو لفظ چې دی دا د عبد یعبدونه دی، او د دې نه لفظ عبادت جوړ شوی دی. د عبادت روټ دی عین با دال. عین با دال څه ته وایي؟ عبد. او عبد وایي بنده، غلام. عبودیه څه ته وایي؟ عجز و انکسار اظهار کول، د خپل کمزورۍ اظهار کول، د عجزۍ اظهار کول. په عربی کې عبادت وایي د الله د پاره د خپل عجزۍ اظهار کول، التذلل لله عز وجل، خو د محبت او د تعظیم سره. مونږ ټول د عبادت لپاره پیدا کړی شوي یو، نو مونږ له پکار دی چې مونږ د عبادت په مطلب باندې پوهیږو. تندې په ځمکه باندې کې خودل د عجزۍ اظهار دی، مگر د محبت او د تعظیم سره. د عبادت په معنی کې اطاعت هم دی. د چا کار، د کم کار چې حکم ورکړی شوی دی هغه کول، او د کم کار نه چې منې کړی شوی یو هغې نه منې کېدل، دا د اصل عجزي. صرف ستا هی مونږ عبادت کوو. ولې؟ ځکه چې ستا په شانته څوک نشته. بیا د بل چا عبادت ولې؟ هغه رب دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، د قیامت د ورځې مالک دی. نو بیا عبادت هم صرف د هغه کېدل پکار دی. خدا کار ګران دی. مونږ خودی د تنهایی عبادت چې هغه ټیم کې نه مونږ د چا ته غوږ دو، نه مونږ د چا اورو، صرف او صرف د پورا خضوع او د خشوع سره د الله طرف ته متوجه یو. ایاک نعبدو. خو مسله دا ده چې مونږ کمزوري یو او دا کار آسان نه دی. دا خضوع او خشوع راوستل په خپل منځ کې دام آسان کار نه دی. و ایاک نستعین. نو مونږ بیا صرف ستانه مدد غواړو چې ته زمونږ مدد وکړه. نو د دعا ضرورت دی. داغه عبادت کو نو بیا پکار دی چې مونږ مدد هم داغه نه غواړو. انسان می په دوه حالتونو کې په یو حالت کې وي، یا خو هغه د الله عبادت کوي او یا بیا هغه د الله نه مدد غواړي. عبادت وګوره اکثر د منځ او د روزي په شکل کې وي، خو ټوله زندگی د الله د مرزه په مطابق تیرول چې دی هغه هی عبادت. مونږ سکول غواړو هغه کیږي نه، نو مونږ پریشان شو. دنیا هم د خوا راکاږي، دین هم اخوا راکاږي. او ته د یو کار د پاره او شو سبل سکول غواړو هغه بعض اوقات کیږي نه، او سچې وکړو نو هغه ټیک راته نه ښکاري. لکه چې اوس یو کس مونځو کی نو وسوسه راشي چې داسې هغه شانته دی ونه که څنګه چې کول پکار دي. زړه ور سره نه مطمئن کیږي چې حق مې نه دی ادا کړی. اوس که یو انسان د پیدایش نه واله د مرګ پورې په سجده کې پروت وي نو هغه د هغې حق نشي ادا کولی. نو بیا دا دعا کوي چې یا الله څنګه چې دې ته قبول کا، د دې دپاره ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اوس د دعا مطلب دام نه دی چې د ټول دنیا نه کټ شو مسلح ورکا او بس یو طرف تکین او لاسونه اوچت کا، بلکې دا خو د الله تعالی سره یو کنیکشن دی. د دې مطلب دا دی چې آیا د دې مطلب دا دی چې مونږ به د بل چا نه اسم نشو غوښتي، یا که غوښتي شو الله تعالی خو په خپله وایي چې تعاونو علی البر والتقوی، په نیکۍ او په تقوا کې د یو بل مدد کوي. نو شاته مونږ دا وی چې مونږ د الله نه مدد غواړو. یو خو هغه خبره ده چې د الله نه مدد غواړو، خو مونږ اوس دې کې به مونږ ګورو چې الله تعالی هغه ځای کې وایي زمانه مدد غواړي. دلته دا تپوس کیږي چې آیا د بل چا نه مونږ مدد نشو غوښتي؟ نو بیا الله تعالی په خپله د دې جواب ورکوي تعاونو علی البر والتقوی.
پنیکه او پتقوا کې د یو بل مدد کوي، د خپل رور او د مظلوم مدد کوي، نو بیا دا څه خبره ده؟ وی د بندگانو نه بس هغه غختل پکار دي کم باندې چې هغه قادر دي، د دین زیات نه، او د الله نه هغه څه غختل پکار دي په کم باندې چې هغه قادر دي، او الله تعالی بهشکه په هر شی باندې قادر دي. مثلا د چا زندگی په چا پلاس کې ده، زندگی د چا پلاس کې ده. آیا تاسو یو ډاکټر ته دا ویل شي چې مال زندگی مرا کا او صحت امرا؟ خو تاسو هغه ته دا صرف ویل شي چې مونږ مال دارو راک، دارو خو ته غوښتې شي، خو هغه تاسو دارو دل درکولی شي، خو صحت تل نشي درکولې. نو د بندگانو نه دا توکل لرل کوم چې اغي سره نشتا، د دې د پاره مونږ مایوس شو. بندگانو سره زمونږ تعلقات هم ال ټکی دي شي کله چې زمونږ عقیده صحیح، کله چې مونږ واړیو نو مونږ خپل مور پلار خپل خدای ګڼو، د واده نه پس بیا مونږ خاوند هر څه ګڼو، د نوکرۍ نه ملاویدو نه پس مونږ دا ګڼو چې اوس ارس زما په اختیار کې دي، او دا ارس دا ټول خبرې غلطي دي، صرف د الله په لاس کې دي هر یو شی اختیار. بندگانو سره خو لیمیټډ ټایم دی، لیمیټډ ریسورسز دی، لکه محدود وخت ور سره، محدود وسایل دی ور سره. انسانانو سره خو ډیر زیات کمزوریاں دي، نو مونږ له عبادت د هغه کول پکار دي کوم چې زموږ ضرورت پوره کولی شي. وی د صحابه کرامو طریقه سبا اغي چې بس شي غوښته کنه کوم چې به بندگانو ورکول شو، اغي به اول د الله نه غوښته، هغه په هر ځای کې په هر وخت کې اوري، هغه په خپل وی وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استرب وی چې وغواړې معنا زب تاسو لدر کوم. مونږه کې اصل کې یو کمزوري دا دی چې مونږ ته د ترتیب پته نشته. ما تاسو باندې یو مشکل راشي، یو تکلیف راشي، بجای د دې چې مونږ اول جانماز لمنډ کو او مونږ اول الله ته منت زاری کو، مونږ اول په خلکو پسې منډي وکړو، نو چې ارسو کم رو شړی او ارسو کرا لدا سي خراب جواب را کی چې مونږ اړو لکه زړه را لسم ودړتي، داغې نه پس بیا مونږ جانماز لاړ شو. نو زه به تاسو ته دا طریقه خیم چې خدای دې کی چې وړو کې نه وړو کې ضرورت هم تاسو یې کنه، نو کو جانماز لنه شیتلی او د نفلونو نشي کول، نو اول لا سوچت کې اول د الله نه مدد وغواړي، او د الله نه د دعا کولو طریقه دا ده چې اول به د الله حمد و ثنا وای، بیا به درود شریف وای، او بیا به خپل دعا وکي، او اخره کې ورپسې بیا درود شریف وای. وی دا درود شریف داسې شي لکه چې وزر دی دوا ته ولګي دي. نو الله تعالی وی چې زه دا درود شریف پر یاکارې کې قبلو، نو چې دا سر کې او اخره کې وی دا دوا کلمې ز قبلوم، نو وی مال بیا ډیره حیا راځي چې دې کې منځ کې چې یو انسان څه غوښتي دي چې زه هغه قبول کړم، نو بیا الله تعالی هغه دعا ضرور قبلې. نو ځکه د تویما چې اول الله لمنډه وه، نو چې الله دا د ستاسو د مدد اراده وکړي، نه د یو انسان په زړه کې بواچي، نو هغه انسان براشي ستاسو هغه مدد وکړي. خو وی داغه د ورکولو انداز مختلف دی، یو طریقې ده. د دې لپاره نبی صلی الله علیه و وسلم چې کومه دعاګانې خودلې دي غز د کول پکار دي، او څه چې هغه غوښتي دي هغه موږ لم غوښتل پکار دي، ځکه چې د الله مدد کامل مدد دی او د بندگانو مدد ناقص مدد دی. دې سره انسان ته سکون ملاوي کی، کله چې هغه د الله نه غواړي نو انسان په سکون شي، ځکه چې هغه ته پته ده چې الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لري، نو چې هغه په دې خبرې نه خبري، نو په دې وجه باندې دا غزړه په اطمینانی او په سکون باندې. اکثر خلک ویول د ډیپریشن شکار شي، ځکه چې هغه د خلکو نه د هغه شی توقع لري کوم چې هغه کوي. کله تاسو ګوره په وړو باندې بندل ډیر کار ورزي، ولی چې کله یو کار ورته ته وې او هغه کار هغه کولم شي خو کوي نه. دویم دا دی چې انسان کمزوري دی، باقي کې پرفیکشن نشته. اوس پراشو آیت نمبر 5 ته وی په دعاګانو کې مونږ ته ډیر څه خودلې شوی دي، خو چې کومه دعا مونږ ته خودلې ده اهدنا الصراط المستقیم. اهدی د اهدی مطلب دی اوخایا، او د نا مطلب دی مونږ ته. اهدنا اوخایا مونږ ته، په اهدی کې لفظ دی هدایت یعنی گایډنس، او ها دال یا د دې روټ دی
چاته د نرمه او د شفقت سره لار خودل. دا د دې لفظي مطلب دی، چاته د نرمه او د شفقت سره لار خودل. نو د دې آیت مطلب دا شو چې اوخه مونږ ته نیغه لاره. اوس څوک مونږ ته نیغه لاره خولی شي؟ الله تعالی. او څنګه؟ غیر اتبلی خی هغه نه مونږ ولې دعاګانې وغواړو؟ ځکه چې هغه مونږ جوړ کړی یو او مونږ ډیر ښه پیژني. هغه ته زیاته پته ده چې کومه لار باندې تلل پکار دي. په قرآن پاک کې سوره الکهف آیت نمبر 17 کې الله تعالی فرمایي من یهد الله فهو المهتد. چاته چې الله هدایت ورکی هغه هی در اصل هدایت منتل والده. سوره الرعد آیت 33 کې الله تعالی فرمایي ومن یضلل الله فما له من هاد. او څوک چې الله گمراه کی نو هغه له څوک هدایت ورکول واله نشته. اوس دلته کې لفظ راغی هدایت. هدایت دو قسمه ده، یو دی علمی او یو دی عملی. هدایت علمی یعنی د علم سره د چا رهنمایي کول، او دې ته په عربی کې هدایت ارشاد هم وي. بل دی هدایت عملی او دې ته هدایت توفیق او عمل هم وي. دی وخت کې تاسو ته هدایت علمی ملاوي کی. د دې ارسنه تاسو ته دا پته لګي چې څه کول پکار دي او څه نه دي کول پکار. او دا هدایت الله هی ورکوي، نه زما په وس کې وو او نه ستاسو په وس کې وو. کی دی شي چې چرته تاسو په زړه کې دا دعا غوښتي وي او الله هغه قبول کړی وي. دا سټپ نمبر 1 دی. نو دا شو هدایت علمی. او بیا په کور کې چې تاسو کم کار کوي هغه ته وی هدایت عملی، یعنی چې دلته څه سوچ وکړو اوس په هغه باندې مونږ لا د رښتون کې زړه سره عملم کول دي. که نور اسم نه کوي نو د رښتون کې زړه سره الحمدلله ویل زده کې. تاسو ته ما ویلو کنه پرونم چې الحمدلله د الله تعالی یو دونه خوخه کلمه ده، دونه خوخه ده. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. که تاسو شکر وباسئ نو زه به تاسو له نور ډیر درکم. نو دلته کې مونږ ته دا ویل کېږي چې مونږ دې الحمدلله لفظ چې دی د دې ورد د مونږ ډیر زیات کو او د دې مطلب څه دی؟ ټول تعریف او ټول شکر. نو هدایت ته الله هی توفیق سره راځي. ډیر شي خلک وایي چې که الله وغوښته نو هدایت براته ملاو شي، خو هی د پاره څه کوشش نه کوي. دا غلطه طریقه ده. کم کس چې څه غواړي هغه د هغې دپاره کوشش هم کوي. یو کس که د مال شوق لري نو به په نوکرۍ پسې ګرځي که نه، به وایي ولی به داسې وایي چې په قسمت کې که به مې اینو مال به راته ملاو شي. روزانه خلک مختلفو ځایونو ته اپلایانې کوي. دا ولې کوي؟ دا کوششونه کوي، ځایونه لټوي، بیا ورته نوکري ملاو شي. دغه شانتې که یو کس جنت ته د تلو شوق لري نو سیده لارې او د سیده لارې باندې د تلو شوق لري، هغه کوشش نه کوي، سبق نه وایي، نه لیکل کوي، نه لوستل کوي، نه کتاب کولاوي، په تیارو کې اوسېږي او وایي که چېرې الله زما په قسمت کې جنت لیکلی دی نو ما ته ضرور ملاویږي. نو د ډېرو خلکو دا رویه ده. نو کله چې مونږ ووایو اهدنا الصراط المستقیم نو د دې مطلب دا دی چې یا الله مونږ له علم هم راکا او د عمل توفیق هم راکا. او د صراط لفظ چې دی صاد را طا نه دی، او دا وی کلاوې لارې ته غټې نه غټې هایوې باره کې سوچ وکې په کم باندې چې په یو وخت کې څونه لاینونه رواني. نو صراط مستقیم هغه لاره ده کوم چې ټول د ځان سره رواني، او دا کومه لار ده؟ د دین لاره ده، په کوم کې چې د هر یو سیس په باره کې مونږ ته ښودلي شوي دي. او د المستقیم مطلب دی بالکل سیده، په کوم کې چې هیڅ کوږوالی یا اونچ نیچ پکې نشته، بلکې یو معتدل لاره ده. یو خدا شوه یو ډیره پلنه او کلاوه لاره، دویمه دا شوه بالکل سیده، ښي او ګس طرف ته نه تاویږي، ان ایون نه ده. نو د صراط مستقیم نه مراد څه شو؟ د دین لاره، هغه لاره کوم چې مونږ د الله د رضامندۍ ته ورسوي. نو الله دې مونږ په داسې لارې باندې وچلی په کوم باندې چې الله خوشحالیږي. قرآن پاک کې مونږ ته د کومو کومو څیزونو په باره کې ښودلي شوي دي.
په قرآن پاک کې آیت دین چې دی د ټولو نه اوږد آیت دی، د قرض آیت دین وی قرض ته، د قرض آیت دی چې د قرض لین دین بسنګ کوي. نو دا صراط مستقیم صرف د جنت او د دوزخ خبره نه کوي، بلکې پدې کې د معاش او د معاد د دواړو په باره کې ښودل شوي دي. معاش د دنیا معاملې او معاد واپس کېدل یعنی آخرت تلل، په دواړو باندې موږ ته ډیټیلز ملاويږي، ښه تفصیل راته ملاويږي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې حال کې پرې خودو، یعنی کله چې نبی علیہ السلام د دې دنیا نه رخصت شو، وفات شو، نو وی یو مرغه دا سینه و پرېخي کم چې په هوا کې خپل وزر پړپړاوي، مگر دا چې داغي په بارک کې نبی علیہ السلام موږ له علم را کړی دی، یعنی داغي نه نصیحت او د عبرت خبره موږ ته خودلې ده. او هغه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا او فرمایل چې یو شی دا سینه د پاتې شوی کم چې جنت ته نږدې کوي او د دوزخ نه لري کوي، مگر دا چې هغه تاسو د پاره واضح کړی شوی نبی. نو مطلب یې څه شو چې هغه صحابه کرام ته د جنت ته نږدې کېدو والا او د دوزخ نه لري کېدو والا ټول سيزونو په باره کې علم ول ورکړو. د مرغو د البتو علم په سوره ملک کې روزانه تاسو ولې دا الهامي کتاب دی، پدې کې د مرغو د عالم هم ذکر دی، د هر یو سیس په باره کې گایډنس ورکړی دی. د دې لپاره مونږ لا د سید لارې طرف ته دعا غوښتل پکار دي. سوره الانعام آیت نمبر 153 کې الله تعالی فرمای وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، او دا زما لار د سیده د دې پیروي وکي، ولا تتبعوا السبل، او د نور لارو باندې مچليږي، فتفرق بكم عن سبيله، هغه به تاسو د خپل لارې نه بیل کی. نو د الله لار سیده لار ده، او دا لار مونږ سیده جنت ته رسي، په دې باندې چلیږي، د دې رولز فالو کوي. د دې لارې هم څه رولز او ریګولیشنز دي، هغه فالو کول پکار دي. ډرایوینګ ټیسټ هم صرف د علم سره نه کیږي، بلکې عملی طور باندې هم اغي ته خودل پکاري، الله به منزل ته رسیدي شي، او دا هم د الله د توفیق سره چلی دی شي. اوس د صراط مستقیم تعریف څه دی؟ صراط الذین انعمت علیهم، د هغه خلکو لار په چا باندې چې تا انعام کړی دی. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه خلکو په چا باندې چې تا انعام وکړ. نعمت یعنی بلیسنګز، پای کې څه راځي؟ اولاد، مال، صحت. خدا الله تعالی ډیفینیشن فرق دی. الله تعالی فرمایي چې انعام په چا باندې وشو، دا سوره النساء آیت نمبر 69 کې د دې جواب دی. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، نو داسې خلق به د هغې سره وي په چا باندې چې الله انعام کړی دی. څوک دي هغه خلق؟ نبیان دي، صدیق دي، شهدا دي، صالحین دي، او دا څونه ښه دوستان دي. ذلک فضل من الله، او دا فضل دی د الله له طرف نه. نو دا فضل او نعمت لکه نبی کېدل، نبی جوړېدل، دا خوس کې دی نشي. د دینه پس صدیق دی، هغه انتهایی رښتونکي کس ته ویل کېږي. بیا شهدا او صالحین پکې راځي. د نیکۍ توفیق چې چاته وشي، هغه انعام یافته کس دی. نیکان خلق پاک اوږي وي او که نه وي، پاک کورې وي، اولاد وي او که نه وي، خو هغې سره څه دي؟ هغې سره دین دی، هغې سره نیکي ده، هغې سره تقوه ده، خیر دی، بھلایي ده. ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې دین ته نعمت ویلې دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین نعمت دی، خو مونږ خو اول مال او اولاد طرف ته ځو، ځکه چې کشش هم په دې کې دی، خو اصل نعمت دین دی.
نو مونږ دعا کوو چې یا الله مونږ ته هغه لاره او خیا په کوم باندې چې ستا انعام یافته بندگان چلیدلي دي. Companions of the Prophet یو کتاب دی او پاغي کې د هغه خلکو ذکر دی کوم چې انعام یافته دي، رضی الله عنهم ورضوا عنه. د انبیا چې کوم کیسې دي پکار دي چې د هغه په باره کې مونږ ته پته وي. یو څو کسانو سره خزانه او حکومتونه خو میجورټي پیغمبران چې وغي سره دنیا نه و. د دین باوجود الله تعالی د هغه نوم اخلي چې هغه انعام یافته خلک وو. غیر المغضوب د هغه خلکو نه په چا باندې چې ستا غضب شوه دی. اوس دا دویم ګرو دی. دا مغضوب لفظ چې دی غضب یغضبونه دی په چا باندې چې د الله غصه ده. نو دا کم خلک دي چاله چې الله علم ورکو خو هغه باغې باندې عمل اونکو. په یو بل ځای کې راځي چې دا يهودو طرف ته اشاره ده چې الله تعالی ول د تورات علم ورکړو او هر څه پاغي کې او خو هغه دا غینه مخواړو او هغه باندې عمل اونکو. دا غینه پس دې ته دام پتا و د دې په کتاب کې دام راغلی چې یو پیغمبر برازي او تاسو به داغه پیروي کوي داغه مدد وکوي. نو دې خلکو هغه انکار وکړو نو ځکه په دې وجه باندې په داسې خلکو باندې د الله غضب راخور شو. د دې مثلا قوم نوح پیغمبر ولا علم ورکو خو هغه قبول نکو. بیا هغه دا وی چې ما دي ته په کلاوم او ما دي ته په پټم او ما دي ته په خلکو کې او ما دي ته په یوازې توپ کې مو ارزه کې ورته وی خودي سو کړل دی هټ درمي او خولا. نو څه چلو شو د الله غضب راغی غرق کړی شو. قوم عاد او ثمود په ټولو کې الله نبیان د دې بخپل مینس کې راوستل مگر دې د هغه خبره اونه منله او بالکل عمل اونکو. نو په دې باندې د الله غضب شو. په دې واقعات کې هم عبرت ده. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي په سوره یوسف آیت نمبر 111 کې لقد كان في قصصهم عبره. په دې کیسو کې ډېر عبرت ده. یا الله داسې خلکو نم بچ کا چا سره خو چې علم ډېری خو عمل نه وي. نو یا الله مونږ به ته د داسې خلکو نه بچ کې. ډېره دعا دا غوښتل پکار دي ولې ما تاسو سره علم نشته څه مونږ خدا سي نه یو چې مونږ ته هیڅ پته نشته. دا قرآن خو مونږ کني نو کو ویلم ني مونږ ته پته ده چې خص دي او بد دي د الله خوښ دي او الله نه خوښ دي. خدا غینه باوجود مونږه هغه څه کوم چې زمونږ خپل زړه غواړي د الله پروا مونږ نه کوو. نو ذکر الله نه دعا غوښتل پکار دي چې اے الله چې داسې خلکو په شانته مکه چې کم خلکو سره علم خو ډیر دی خو عمل نشته. څوک چې په کس باندې نه مني نو بیا د الله غضب پاغه باندې راځي. او د دینه پس بیا د درېمه کټګوري ذکر راځي ولدالین بټکاوي دو والا. اوس د دالین لفظ چې دی دال دا د دولل نه دی دواد لام لام دا د دې روپ ته دولل وی گمراه کېدو ته د لارې نه اخوا کېدو ته. دالین هغه خلق دي چاته چې د حق پته نه و او هغه عمل اونکو. نو په دنیا کې د خلکو درې قسمه کټګوریز مونږ سره رالل. نمبر 1 چا سره چې علم هم شته او عمل هم شته دا خلک څوک دي دا دي انعمت علیهم. نمبر 2 چا سره چې علم شته مگر عمل نشته او هغه څوک دي هغه دي مغضوب علیهم. نمبر 3 چا سره چې نه علم شته او نه ور سره عمل شته هغه څوک دي هغه ضالین دي هغه گمراه شوی خلک دي. نو پس د لار باندې څوک دي چا سره چې علم هم شته او عمل هم شته. د علم نه بغیر عمل نشي کېدی. د دې لپاره په هر مسلمان باندې علم حاصلول چې دی غو فرض دي. په ما تاسو کې مونږ کې څوک دا ویلی شي چې مونږ سره پوره علم نه قرآن شته. مونږ سره مونږ کې یو قسم دا نشي ویلی چې مونږ سره پوره علم نه قرآن شته. خو دونه دا چې دا خو بد خو هر یو کس پیژني. د دې لپاره چې یو انسان غواړي چې زه د الله د نافرمانی نه بچ شم د هغه جام د عذابونو نه د بچ شم نو زه به بیا څه کوم زه به بیا د الله کلام باندې ځان پویم او په هغې سره به پوره مضبوط تعلق ساتم
او د هغې نه پس په هغې باندې اول په خپل عمل کوم او بیا به وړاندې خلکو ته رسوم. ځکه چې دا شی صرف او صرف که تاسو دا علم هم صرف حاصل کړئ او صرف ځان پورې وساتئ، نو تاسو تر هغې پورې په دې څیزونو باندې عمل نشئ کولی تر څو پورې چې ستاسو چارچاپېره ماحول چې دی هغه هم تاسو سره هغه شانتې نه وي. او د هغې دپاره ضروري پکار ده چې څو پورې مونږ د دې قرآن علم اول په خپله ځان ته نه دی رسولی او بیا مونږ وړاندې خلکو ته نه دی رسولی، نو هغه پورې دا کار نشي کېدی. اوس په عبادت کې اصل کې وی شکر گزاري ده. کم چې نعمتونه مونږ ته ملاو شوي دي د هغې یاد دهاني چې خپل ځان د الله د شکر دپاره تیار کو او دا د الله حق دی په مونږ باندې. اوس تاسو وګورئ چې د شکر ادا کولو کم طریقې چې دي 3 طریقې دي. د زړه سره شکر، د ژبې سره شکر او د عمل سره شکر. چې څو پورې یو انسان زړه نه منلی چې او الحمدلله الله تعالی په ما باندې ډیر زیات احسانات دي، الله تعالی په ما ډیر زیات کرم دی چې اول خو زه یو مسلمان کور کې پیدا کړم او نه صرف دا چې په مسلمان کور کې پیدا کړم، بیا زما د هدایت پوره بندوبست وکړ او د هغې دپاره نه صرف کتاب رالیږه بلکې یو ډیر بهترین استاد یې ورسره رالیږه. او د هغې نه علاوه په دنیا کې څونه نعمتونه دي چې ماله الله راکړي دي، ولې داسې څه شی شته چې ماله هغه الله نه راکړي. داسې به ډیر کم خلک وي چاته چې په دنیا نعمتونو کې څه کمی راغلي، خو میجورټي خلکو له الله تعالی هر څه ورکړي دي. پخوا به لا بیا هم دونه څه نو، خو اوس خو چې تاسو وګورئ هر چا سره هر څه شته، بیا هم هغې شکر ګزاره نه دي. د دې کس په شان بدقسمته کس نشته چې د ډیر هر څه نه باوجود هم د ده په ژبه باندې ګیله ده. دا بنده د انسانانو نه هم ګیله مني، دا بنده د الله تعالی نه هم ګیله مني. تاسو ته ما اوس لږ ساعت مخکې وویې که نه لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وویسته نو الله تعالی فرمایي زه به تاسو له نوره درکم. خو که تاسو ناشکري وکړه نو څه به کېږي؟ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو ناشکري وکړه نو بیا زما عذاب ته ټینګ شئ ځکه چې ډیر زیات سخت دی. نو دا شکر چې دی اول د زړه سره شکر کول دی چې زړه دې ومني نو په خپله به دې په ژبه باندې دا الفاظ راشي الحمدلله. چې ته الحمدلله ووایې د هغې نه پس باید هغه الحمدلله د هغې شکر ویستو سره ستا هغه شی چې دی هغه ستا په عمل کې ښکاره کېدل پکار دی. زمونږ اصل شکر زمونږ د عمل نه پکار دی چې ښکاري. ما او تاسو له الله تعالی نعمتونه راکړي، هغه نعمتونه مونږ که هغه زمونږ د پاس کېدو په شکل کې دی، که هغه د یو واده په شکل کې دی، که هغه د یو بل څه ښکلي شي په شکل کې دی، یا ښکلي کور مونږ له الله راکړه، یا ښکلي ګاډي راله الله راکړه، بجای د دې چې مونږ د الله د خوشحالۍ په مطابق هغه خپل سیلیبریشن وکړو، مونږ څه چل وکړو؟ مونږ الټا هغې کې دونه نافرمانۍ د الله تعالی وکړو چې الټا الله تعالی مونږ د ځان نه خفه کړو. تاسو وګورئ د نن سباني ودونو ته تاسو وګورئ چې ودونو کې مونږ کم غلط کار نه دی چې مونږ پکې نه کوو. هر غلط کار هغه کې اسراف پکې مونږ کوو، بے حیايي بے شرمي پکې مونږ کوو، پردي سړي په منځ کې ولاړې، سرتورې ښځې پکې ناستې، ګډاګانې، میوزیک چې حرام دی. یاره کم کار نه دی چې زمونږ په ودونو کې نه کېږي. نو دا الله تعالی مونږ له یو نعمت راکړه، نو د هغې نعمت په مونږ واپس شکر په دې طریقه ادا کوو. د شکر ادا کولو دپاره کوشش کول پکار دی چې مونږ سره علم هم وي او عمل هم وي. اوس تاسو له الله تعالی دا موقع درکړې ده. اوس چې تاسو خپل کورونو کې کله خپل منځونه کوئ نو پکار دی چې تاسو دا سوره فاتحه نن مونږ پوره کړله که نه؟ پکار دی چې دا سوره فاتحه چې مونږ نن وویله دا ټکي په ټکي یاده کړئ. تاسو دا ستاسو خو اسې لیسن هم دی، خو دا په دې نیت یاده کړئ چې دا به زه په منځ کې ویم د پوهې سره چې کله زه خپل رب ته مخامخ ولاړم او زه خپل رب سره خبرې کوم چې کم از کم ما ته پته وي چې زه څه ویم، نو د دې په معنو باندې ضرور غور کوئ. دا ستاسو هوم ورک نمبر 1 دی.
نمبر 2 ہوم ورک دا دی چې تاسو به ټرانسلیشن بیا دوهرایي کوئ. نمبر 3 دا دی چې د تفسیر د نوټس ریویو وکوي چې سونه تفسیر مونږه اوسه پورې وک پرونه ونن چې مونږ سونه وک اوس په خیر دی یو ځل به بیا تیر شو خو اوسه پورې چې سونه مونږه نوټس وې تاسو لپاره کار دي چې هغه تاسو بار بار لولې چې دا تاسو په ذهن کې دا خبرې پرتی دي. او څلورم دا دی چې خالی ځای چې پکې کم یو په دې سپارو کې دی پای کې رننګ ټرانسلیشن ځان له ولیکي د دې لپاره چې تاسو ته بیا اساني وي. او که کلم سره ولیکل نو بیا به زیات په پوهیږي ځکه چې یو انسان په خپل لاس سره چې کله شي ولیکي نو هغه بیا پاغي باندې ډیر خولي پوهیږي. بیا په یو آیت باندې ودرېږي او د خپل ځان نه سوال وکړي چې څه پوه شوې او کنه، یعنی په هر لفظ باندې د ځان نه سوال کوي چې الحمد لله دا څه شی دی، د دې څه مطلب دی، الله تعالی د دې څه مطلب بیان کړی دی، څو مطلبونه بیان کړی دي، دا ټول د ځان نه په خپل تپوس کوي او په خپل ځان له جواب ورکوي. سوره فاتحه چا سره ډیسکس کې دا به تاسو پاغي باندې یو احسان کوي. مونږ خو هغه بدقسمت خلک یو چې مونږ خو الوایو سوره فاتحه کله چې څوک مړ شي ورونه ما تاسو ته دا ویلو کنه چې سوره فاتحه کې خو دعا ده. مونږ د الله نه دعا غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم، اے الله مونږ ته نیغه لار وښیه. بیا کومه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه خلکو په چا باندې چې تا انعام کړی دی. تاسو ما ته دا وایي مړو ته د دې خبرې څه تپرسي، هغې ته د دې څه فایده څه نقصان اسم نه، ځکه چې دا کتاب د مړو کتاب نه دی، دا د ژوندو کتاب دی. دا ما تاسو د پر راغلی دی، دا د هدایت کتاب دی، دا د گایډنس کتاب دی. د دینه به مونږ ځان له لاره پیدا کوو، د دینه به مونږ ځان له داشي پیدا کوو چې هغه کمې کارونه دي، هغه کمې لارې دي چې په کم باندې به مونږ لاړ شو تیر بشو په نو مونږ په جنت ته ورسو، مونږ د الله رضا ته ورسو. نو مونږ خو هغه کار نه کوو، مونږ خو الوایو چې کله وی څوک مړ شي. نو دا کتاب الا ویل دی چې کله انسان جمع دی وی صراط مستقیم دا هغه خلکو څه ضرورت دی کم چې د دې دنیا نه لاړل، هغه خو چې څه وکړل. د سوره فاتحه قرات ضرور اورئ، د مختلف قاریانو په आवाज کې اورئ. دا خو به استاد په تجوید کې به هم تاسو دا رغی او ډیر خپل आवाज کې اورئ، نو ان شاء الله تاسو له ډیر زیات خوند درکې. مونږ به اوس دلته یو ځل وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمین. نو داسې طریقې سره به تاسو دا قرآن وای او کوشش کوئ او ځان د پاره ډیره دعا هم کوئ چې اے الله مونږ ته ډیره زیات اسانیانه پیدا کړي. چې الله تعالی اسانیانه پیدا کړي نو بس بیا هیڅ مشکل نشته. اوس په مونږ لکشا تلاړ شو، تاسو خپل شاته نوټس لګراو باسه پرون چې مونږ کوم ویلو